سلامونه، زه سعید شینواری یم. طالبانو په یو جالب اقدام کې چې حتی د مخابراتو وزارت هم پرې سم خبر نه دی او فیسبوکي مبلغان هم په اړه له توجیه عاجزه شوي، د افغانستان ګڼو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو قطع کولو لړۍ پیل کړې ده. مشران چارواکي هېڅ نه وایي، واړه مسؤلان وایي چې دا کار د منکراتو او فحشا د مخنیوي لپاره پیل شوی. مخابراتي شرکتونه وایي افغانستان کې د نوري فایبر په 14,000 کیلومتره شبکه باندې لسګونه میلیونه ډالر پانګونه شوې چې له 5 تر 7,000 پورې د نوري فایبر له لارې د انټرنیټي خدماتو رسونکي شرکتونه به ورسره له سقوط سره مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره وایي طالبان چې په بندولو ښه پوهیږي، تر اوسه د بیان په ازادۍ، تصویري او ټولنیزو رسنیو 22 ډوله بندیزونه لګولي. اقتصاد پوهان بیا وایي چې د افغانستان بانکونه او ټول اقتصادي سکتور په انټرنیټ پورې تړلی دی چې بندېدل به دا هیواد شمالي کوریا وګرځوي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو په خیاطانو مشهور مبلغان وایي چې شمالي کوریا کېدو کې څه تاوان دی. د انټرنیټي خدماتو په بندېدو کې تاوان رښتیا هم څه دی او طالبان ولې د انټرنیټ د بندولو ارمان لري؟ نن به درته د مخابراتو وزارت پخوانی کادري متخصص او د RTDMS سیستمونو امر جمیل باسط او د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ سازمان مشر او د جرمني د لایپزیګ پوهنتون څېړونکي حامد عبیدي سره راوڅېړم. ستړي مشئ، دواړه مېلمانه په خیر راغلی. باسط صاحب، زه تاسو نه راپیلوم، څه ډول د نوري فایبر د قطع کولو موضوع له کوم وخت نه راپیل شوې ده؟ پلان ورته څه دی؟ ستاسې معلومات په دې رابطه څه دي؟ څه ډول بندېدی شي؟ څه ډول امکان لري؟ دا تخنیکي موضوع څنګه پیچلې ده؟ څومره اسانه ده طالبانو دپاره؟ ډیره زیاته مننه شینواري صاحب. الله دې موږ تاسې خاوره باندې خپل خاص رحم وکړي. د طبیعي آفتونو نه بعد چې په کونړ او نورو سیمو کې وشول، دا د اوس د انساني آفتونو سره مخ دی. په 21مه پیړۍ کې د انټرنیټ او د فایبر کنکشن نشتوالی د یو ملت لپاره یو آفت ته ورته دی، د هغې نه کم نه دی. دا مسله له نن نه ده. زه په 2022 کې افغانستان کې وم، مخابراتو وزارت کې، چې په هغه وخت کې له قندهار نه حکم داسې راغلی و چې کیبل یا انټرنیټ باید قطع کړلی شي. بیا په هغه وخت کې د مختلفو وزارتونو یو کمیټه جوړه شو، یو مناسب جواب ولېږلی شو په قندهار ته، تر څو دغه پرېکړه بدله کړی شي او همداسې وشول. تر ډېره دا مسله ارامه وه. بیا د PUBG او د ټیک ټاک د بندولو موږ تاسې شاهدان وو. بیا یو وخت کې پخواني وزیر د امارات نجیب الله حقانی په یو برنامه کې د فیسبوک د بندولو خبره کړې وه. نو دا پروسه په انټرنیټ د کنټرول او د سانسور مسله چې دا له اولې ورځې نه چې امارات راغلی، دا شی شته دی او ډېرې هڅې کېږي. په دې اواخرو کې زما د معلوماتو په اساس په قندهار کې د والیانو برنامه کې په شفاهي ډول یادواري کېږي چې کیبل دې بند کړلی شي. نور معلومه نه ده. کیبل خپله عمومي یو عنوان دی او بیا د هغې ډېرې کټګوري دي. په غالب ګمان دا د هغه پخواني کیبلونو ته اشاره اوسېږي چې هغه وخت کې ډرامې او دا شیونه به یې موږ تاسې کورونو ته راتلل، یا بلې مسلې ته به اشاره اوسېږي. نو دا شفاهي خبره والیان راخلي او هر څوک په عملي کولو کې دغه کوي، کریډټ غواړي په خپل کې او له مزاره دا کار شروع کېږي. یوه خبره چې په تخنیکي لحاظ باید بیخي کلیریفای شي دلته، هغه دا ده چې د فایبر نوري کیبل قطع کولو معنا دا ده چې موږ افغانستان د انټرنیټ سره او د نړۍ سره قطع کوو. نه مخابراتي شرکتونه موږ ته انټرنیټ راکولی شي، نه د نړۍ کوم بل هیواد کولی شي چې موږ ته د دې پرته بغیر له ایلن ماسک له هغه وسایلو څخه انټرنیټ راکړي. د فایبر نوري قطع کولو بله معنا دا هم ده چې موږ ټلیفوني اړیکې د نړۍ سره هم قطع کېږي. په دې معنا چې اوس نړۍ VoIP وایس اوور انټرنیټ پروتوکولونه د زنګونو لپاره استفاده کوي. نو یوازې به موږ داخلي اړیکې د موبایلونو کولی شو. نو دا یو غلط فهمي ده. دو فعلا فایبر نه قطع کوي او دا اراده هم نشته. زما په اند ما چې کوم تخنیکي معلومات راټول کړل، دو یوازې والیان ولایتي مسؤلین د مخابرات وزارت او د نور ادارو راغواړي، ورته وایي چې تاسې په دفاترو او په کورونو باندې دا انټرنیټ قطع کوي. ISPs والا ته انټرنیټ سرویس پرووایډر دا وړې کمپنۍ دي چې د فایبر نوري څخه اخیستل شوی انټرنیټ
یا ډیټا په خلکو په دفاترو باندې خرڅي. فعلا دا پروسه روانه ده. یو غلط فهمي ده چې خدای نه خاصه دینه اوس یو دغه جوړ نشي ها جوړ نشي چې هر سړی وای فایبر نوري قطع کیږي فایبر نوري قطع کیږي بغیر کوم پروسیجر نه کوم والی لاړ شي په تورخم کې یا په حیرتان کې یا په سپین بولده کې موږ څو و نقطې لرو افغانستان ته فایبر نوري راځي هغه قطع ک نو دا د ملت د سرمایي سره خیانت ده. په میلیونونو ډالر په فایبر نوري په د انفراستراکچر جوړولو باندې لګیدلې دي. په دې باندې په جمهوریت کې هم او وسوم امارات هم ورته مختلفه پالیسی جوړ کړي چې فایبر نوري لاس څنګه وغځيږي. دلته یو تخنیکی غلط فهمي لوجه دا مسائل تر سره کیږي چې زما هیله ده چې عوام اول ته څوک دا کار کوي ته متوجي شي. تاسو څنګه معلومات شوي چې د تخنیکی غلط فهمي لوجه طالبان نو باندې دومره غلط فهمي ګمان تاسو کوي دومره په تخنیکی مسایل باندې ناپوهي ګمان پکوي او خپل وایي چې فایبر نوري مزه کته چې فحشا او منکرات مخه ونیول شي. دغه شک نشته چې دوی تخنیکی علم نه لري او په دغه جهالت کې اخته دي او دې لوجه نه بعض تخنیکی مفاهیم دوی ډیر غلط ریفلیکټ کوي او غلط اعمال په تر سره کوي. دوی خپل د امر د کومه د آی ټي او مخابرات متخصص ترين او واکمن ورکړه خو هغه مشریم هم دغه څه دي. او دا د زوایم چې دوی تخنیکی علم بالکل نه لري هغه لوجه نه دوی خپل خبره کوم دا وایي چې موږ مخابراتي شرکتونو باندې انټرنیټ نه قطع کوو خو فایبر نوري قطع کوو. الکه دا فایبر نوري خو هم د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ ورکوي نو فایبر نوري د افغانستان چې د قطع کته د افغانستان انټرنیټ ډاون کا نو به مخابراتي شرکت څنګه خلکو موبایلونو ته ورکي. دلته یو تخنیکی غلط فهمي موجوده ده. دوی چې فعلا کم کار وسکي هغه ته بغیر کوم پروسیجر بغیر کوم قوانینو د آی اس پیانو مسؤلین راغواړي د مخابرات وزارت او نور مسؤلین راغواړي ورته وي په ولایت کې چې ته د انټرنیټ بند کا دا خبره کوي کوم چې د فایبر نوري د کیبل د قطع کولو سره فرق لري او دا دغه ونشي او عین وخت کې دوی یو پروژه د امیر المؤمنین د دوه پوینا داخله خو اپروف شوی دا چې $10 میلیون د ډي پی آی ډیپ پیکټ انسپیکشن لپاره د انټرنیټ د کنټرول لپاره اپروف کړی دا وخت چې یو پروژه دی اپروف کړی دا غي غټول پروسې به ته تای کوي بل خوانه دی پالیسیان فایبر نوري ته جوړ کړی دي بل د یو غیر مسؤل کس راځي او دا دعوه کوي چې زه فایبر نوري قطع کوم. دلته تخنیکی علمیت د نشوالي لوجه دا مسائل مخته راځي او موږ په ملت داسې ټوک ډیر کله شویم دي چې موږ د یو اوازې نه به یو عمل جوړ کو خدای نه خاصه فایبر نوري قطع کول باندې لاس پورې نشي. صحیح زوراش نوري خبره هم در سره کوم مستری مشه استاد عبیدی څه معلومات مو خو تقریبا تر اوسه چې راټول کړي دي تاسو څلور کاله چې ورته ګوره 22 موارد د دوی د بندیزونو مو ثبت کړي ځان سره فکر کوي چې دای څوم بندیز دی او څه د پاره دی برنامه شاته څه ده او څومره تاوان دی. سلامونه شینوري صاحب تاسو ته او باسط صاحب ته ډیر من خو چې تخنیکی اړخ ډیر خطر شو باسط صاحب تخنیکی اړخونو ته خې اشاره وکړه. شینوري صاحب تاسو پوښتنه په ځواب کې محدودیتونه تقریبا اوس 26 محدودیتونه ته رسیدلي دي. طالبان په د بیان پر ازادۍ او د بیان ازادۍ په اصول باور نه لري نو ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ګڼ محدودیتونه رسنیو باندې وضع کړل. په استبدادي نظامونو کې ما باور ده چې طالبانو مطبوعاتي نظام یو استبدادي نظام دی. دوی خوایي چې موږ بیان ازادۍ ته ژمن یاستو او بیان ازادۍ د اسلام په چوکاټ کې غواړو خو تاسو کچېره د رسنیو په خوانی قانون د جمهوریت د دورې قانون مو ګورئ البته په قانون کې واضح ویل شوی دی چې دغه قانون د اسلامي اصولو پر بنسټ جوړ شوی دی. اول ته اتم موارد ممنوع نشرات تر عنوان لاندې اتم موارد ممنوع نشرات او اول بند کې راغلی و چې رسنۍ نشي کولای د اسلامي اصولو خلاف خبرونه ولري. یعنی دا په دې معنی ده چې په تیر قانون کې په هغه اته موارد کې چې ممنوع نشرات او اول بند کې دغه مسله واضح شوې ده چې دا قانون اسلامي ارزښتونو ته
درنښت توجه کوي او اسلامي ارزښتونه ورته ارزښت لري. اول بند کې دا مسله واضح شوې وه. دوی یوازې د بیان د ازادۍ هغه کلمې نه ګټه پورته کوي، په دې معنی چې په یو ډول غواړي ولس ته دا په ډاګه کې چې موږ بیان ازادۍ ته، رسنیو ته او د اطلاعاتو ته د لاسرسي ته دغه مواردو ته ژمن یاستو. په حال کې چې تاسو چې بیا راشئ دغه نظامونه د رسنیو نظامونه وګورئ، په ازادیګرا نظامونو کې او په هغه نظامونو کې چې بیان ازادي ارزښت لري، هلته انتقادي ژورنالیزم او اطلاعاتو ته لاسرسی دوه مهم ارزښتونه دي. اوس که تاسو راشئ د طالبانو نظام وګورئ یا واکمنه اداره وګورئ، دغه دواړو اصولونو ته دوی ژمن نه دي او دغه دواړه اصولونه تر پښو لاندې کړي دي. د بیان انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم نشته، شفافیت نشته او د حکومت د کړنو څخه نظارت نه کیږي. خبريالان نشي کولای تحلیلي راپورونه جوړ کړي، انتقادي راپورونه جوړ کړي او د حکومت په مهمو مسایلو، سیاسي مسایلو باندې نیوکه وکړي. کچېرې هغه د دې هغه اوږدمهال اغیزه ته وګورو، دا د واکمنه ادارې او د ولس ترمنځ واټنونه نور هم زیاتوي او دا د دې لامل کېږي چې ولس د واکمنه ادارې په وړاندې بې باوره شي او ولس دې مرحلې ته رسیدلی، ولس د واکمنه ادارې باندې بې باوره دی. او ښه بیلګه دا ده چې تاسو ګورئ په بهر کې رسنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او شمېر زیاتېږي او ټول اطلاعات چې د کور دننه بهر کې د رسنیو سره د نړیوالو سازمانونو سره شریکېږي، دا ټول د خلکو مرسته ده. دغه ټول اطلاعات د کوم ځای نه کېږي؟ دا اطلاعات خو د ولس نه ولس شریکي د رسنیو سره او د نړیوالو سازمانونو سره. عبیدي صاحب، زه غواړم تاسو نه یو بل پوښتنه وکړم. دغه شپږ موارد چې تاسو وویل بندیزونه لګولي، ټول که نشي ویلی یو څو خو باید راته ووایي چې د خلک پوه شي چې طالبانو په دې دومره کلو کې یا باید یادوري ورته وشي، کېدای شي هغوی سره منوټ ای خو یادوري ورته وشي چې دوی څومره بندیزونه لګولي کومو ساحو کې. اول خو دوی هغه سرې کرښې رسنیو ته مشخص کړي چې رسنۍ مثلا نشي کولای د حکومت په بودیجه رسنۍ انتقادي خبرونه جوړ کړي او ان تر دې چې راپورونه جوړ کړي. رسنۍ نشي کولای په د طالبانو په لیډرانو خبرونه جوړ کړي. رسنۍ نشي کولای سیاسي مسایلو ته په وړاندې یا سیاسي هغه د دوی هغه کورنی او بهرني پالیسیو په اړه راپورونه جوړ کړي او رسنۍ نشي کولای حقوق بشري حقوقو مسایلو په اړه راپور جوړ کړي. دا عمده غسرې کرخې دي چې طالبانو رسنیو سره شریک کړي او رسنۍ نشي کولای په دغه مواردو کې خبرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ د انځورونو باندې بندیز چې یو وشت ولایتونو ته رسیدلی، تلویزیونونو کې انځور د جاندارو یا ځاندارو انځورونو بندیز، د ښځو په وړاندې ډېر شدید محدودیتونه، د دې ترڅنګ ټول خبرونه سانسوريږي. دوی د مونیټور ډېر منظم سیستم لري چې ټول رسنۍ 40 ساعته مونیټور کوي او کومه خبرونه انتقادي وي یا د دوی په وړاندې یا د طالبانو په وړاندې یا د طالبانو پر ضد یو خبرونه چمتو کیږي یا یو خبرونه جوړیږي، بیا د رسنیو د مالکینو سره خبريال سره دوی اړیکه نیسي چې دغه خبرونه تاسو ولې جوړه کړي او دوی استخباراتو ادارې ته غواړي ورنه استثاري اخلي چې نور ورته مواردو کې دوی نشي کولای خبرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ ډېر فشار د خبريالانو باندې دی او د خبريالانو سره دوی منظم ډول جلسات لري
په ولایاتو کې او په مرکز کې او په شفاهي ډول ډیر محدودیتونه دغه شپږ موارد ترڅنګ ډیر موارد دوی په شفاهي ډول خبر اعلان ته وایي منظم جلسات لري او جلسات کې ورته وایي چې کوم موارد دوی باید خبر کړي او کوم موارد خبر نه کړي د ترڅنګ دوی واتس اپ ګروپونه لري د واتس اپ ګروپونه لاره اطلاعات شریکوي د خبر اعلان سره او خبر اعلان ته وایي چې کوم اطلاعات دوی خبر کړي او کوم اطلاعات خبر نه کړي او هغه ډیر هغه موارد چې دوی غواړي رقم ځان د خپل نریټیوز یا خپل هغه نریټیوز چې غواړي د رسنیو لاره هغه ته خپ انعکاس ورکړي شي هغه بیا دغه واتس اپ ګروپونه لاره شریکوي او خبر اعلان مجبوري مکلفي چې دغه نریټیوز نشر کړي د دې ترڅنګ دس انفارمیشن و مس انفارمیشن هغه اطلاعات چې ناسم اطلاعات دي مثلا یو امنیتي پیښه کیږي په امنیتي پیښه کې دوی کچېرال ته شپږ کسان ټاپیان شوي وي دوی بیا د رسنیو سره اطلاعات شریکوي چې کوچنی چاودنه وه او یو کس ډېر په سطحي ډول زخمی شوی دی حال کې چې خبريال تللی شفاخانه ته البته عملا تصویر لري چې شپږ و لاس کسان زخمیان شوي دي ټاپیان شوي دي بیا دوی رسنیو ته وایي چې نه تاسو هغه اطلاعات نشئ خبرولای دغه دس انفارمیشن یا غلط معلومات چې دوی شریکوي هغه بیا رسنیو ټولنیزو رسنیو باندې بندیزونه مشمار کړي دي یوټیوبران ټیک ټاکران هم انسانان دي افغانان دي او ته عملته ستونزې جوړيږي فیسبوک کارونکي فعالان دوی ته هم ستونزې جوړې شي دا مور سره حساب کړي شینواری صاحب بالکل دغه سانسور مسله چې وایو یو خود سانسور دی یو خود سانسوري ده کنه سانسور خو دوی هغه ټول رسنۍ څاري او هغه منظم سیستم ورته جوړ کړی کچېره دوی په وړاندې کوم خبرونه وی چې مخکې یادونه وکړه هغه کنټرولوي او د مسؤلینو سره اړیکه نیسي چې دغه خبرونه تاسو نور مخ خبروي یا مثلا هغه محتوا ته تغییر ورکړي چې دا کار ډیر منظم ډول دوی تر سره کوي د دې ترڅنګ خود سانسوري مسله ولې زیاته د خبر اعلان ترڅنګ ځکه چې دوی کچېره یو خبريال یو انتقادي پوسټ په فیسبوک کې کوي یا مثلا تاسو یو انتقادي مطلب لیکي دغه لاندې یو کومنټ ورکړي دوی دغه مشهور خبريالان یا خبريالان چې اداقل هغه مهم رسنیو سره کابل کې یا نور ولایتو کې کار کوي د دوی سوشل میډیا دوی څاري بیا دوی د خبريال ته وایي چې دغه تا کومنټ کړی او دغه انتقادي مطلب دی لیکلی او دا دی ولې لیکلی دوی خبريال استخبارات ادارې ته غوړي او بیا غا استزاري ورناخلي چې نور زه دغه کار نه کوم نو دغه یو فضا کې چې د ډار فضاوي د وحشت فضاوي او کچېره موږ انتظار ولرو چې یو خبريال پروفیشنل کار وکړي او پروفیشنل ژورنالیزم تر سره کې دا ناممکن دی خو بیا هم زه یو ټکی ته اشاره کوم چې د افغانستان د ژورنالیزم سیستم فعال پاتې دی او دا به فعال پاتې کیږي د ولس او د خبريالانو ترمنځ کوم اړیکه چې دا اړیکه به نه پرې کیږي او په تیرو دریو کلونو کې دا ثابت شو چې دغه اړیکه نه پرې کیږي د سیستم فعال پاتې شو په لاسګونه خبريالان چې بهر هم راغلل اوسم کار کوي لکه تاسو 4 ورځ خبرونه جوړوي لکه تاسو خو په سلګونه خبريالان 4 ورځ د ولس له درد خبر دي ولس ورسره په تماس دی او هر ورځ دوی خبرونه جوړوي او د ولس اواز نړیوالو سجونو ته رسوي او دغه سیستم به فعال پاتې کیږي که طالبان هر څومره فشار راوړي که طالبان هر څومره محدودیت وضع کړي که طالبان سل مواردو کې نور محدودیت وضع کړي بیا هم دغه سیستم فعال پاتې کیږي بیا هم دغه سیستم د افغانستان د ولس د غږ د اوچتولو لپاره ګام پورته کوي او د افغانستان د ولس اواز به نړیوالو سجونو ته رسوي ډیر مننه باسط صاحب زه بیرته تاسو ته راځم اصلي پیغام د طالبانو څه دی دوه ډوله شیان دي چې یو خو طالبان د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د انتقادونو نه هم ایریږي د لپاره فیسبوک یا نور رسنیو باندې بندیز راوستل غواړي بل منکرات چې دوی ورته وایي پبجي گیم دی ټیک ټاک دی د دې اخلاقی زیانونه د خلکو د راګرځول حتی د پورنو ګرافي د مخنیوي لپاره دوی ډیر زیات هڅې شروع کول چې دغه ډیپ پیک انسپیکشن وشي یا هم هغه په وړو پیکټونو باندې د انټرنیټ د ویش او بیا د سانسور هڅې وکړي یا اوس یو بل خبره هم کیږي دا شونې د طالبانو د لپاره چې هغه د طالبان غواړي د انټرنیټ لارې خلک وڅاري
د خلکو اړیکې د خلکو انټرنیټي اړیکې د خلکو انټرنیټ لاره فعالیتونه دا وڅاري څومره امکان لري چې دغه ویره د طالبانو سره یو ډول جاسوسي او استخباراتي ویره د خلکو سره ترڅو وغواړي چې لکه د باندې چې فضا سانسور کړي ده په انټرنیټ کې هم د خلکو فضا سانسور کړي. بالکل ما مخکې یادواري وکړله چې د ډي پی آی ډیپ پیکټ انسپیکشن په انټرنیټ کې چې کومه ډیټا ټرایول کیږي موږ تاسو کوم کمیونیکیشن د دې د په پیکټونو باندې دا ډیټا د دې د کتلو او د دې د کنټرول لپاره $2 مليون پروجیکټ اپروف کړی دی خو تخنیکی کپاسټی نشته ده تخنیکی ورتیا نشته چې دا څنګه ډیزاین کې دا څنګه امپلیمنٹ کې نړیوال ور سره تعامل نه لري چې وسایل په خرج شي یا داسې فایروالونه چې هغه د افغانستان ته وارد کړل شي ځکه دا خو موږ ممنوع زون کې اوسېږو یا ممنوع زون ده ولته څوک دا کار نشي کولای بل شکه دغه ویری شته ده. اولنې خبره د اخلاقی مسایلو په اړه یوازې د امارات په وخت کې نه و بلکې د جمهوریت وخت کې هم و په افغانستان باندې ټول هغه پورن سایټونه یا د غیر اخلاقی ډیټا سایټونه چې دی هغه کنټرول کېدل او په مخابراتي شرکتونو کې فایروالې وي بلیک لیست کې باچول کېدل او وکړ نه کو خو دې مخنیوي د نظام په توګه تام دومره مسولي نور لارې چارې ډېر شته چې عوامي کوو غواړي وګوري هغه داسې نه ده لکه ته د شرابو لويري د انګورو تا خو باسي بس ته انټرنیټ قطع کې په هواد باندې دا حل لار نه ده عوام نور لار باندې هم کولای شي بيخي گاون هواد نه په میموري کارتونو کې راوړي غیر اخلاقی دغه او په دې باندې انسانان نه دي مکلف چې ته بيخي 100% د یو چا دغه اعمال باندې داسې کنټرول ولري دا یو خدا مسله ده. دویمه مسله د عوامو د کنټرول په دوه برخو کې یو عامه پوهاوی کنټرول د غواړي وکي کچیرته انټرنیټ فعالوي سوشل میډیا فعالوي خلک لولي خلک اوري خلک ګوري خلک پوهیږي چې د من کم وضعیت ده او د یو شمه پیړۍ د انسانانو په توګه باید من په کم وضعیت کې وای نو هغه له وجه نه دوه سره یې رہی چې بل اخر د پرشر جوړیږي او یو وخت به بلاست کیږي یو خدا مسله ده. دویم د استخباراتي فعالیتونو او د ورته مسایل چې دوه سره دي بل شکه کچې ته دایره ورسره چې څوک د استخباراتي فعالیت وکي نو بیا ولې د ادارې 50% کارونه لا زیات په واتس اپ کیږي واتس اپ د امریکا پلیټ فارم دی او هغه 100% په دې باندې حاکم دي یا کچېره دا ویره در سره چې تا خلاف سوګزي او هغه ټکنالوژي نه استفاده کوي نو بیا ته ولې دومره عمیق استعمال خو دا ټکنالوژي د عوامو د کنټرول د خلکو د نیولو لپاره د خلکو اړیکې ساري دا ټول چاري کوي مطلب دا دی چې دوه سره یو بل سپورټ شته د استخباراتي چې هغه نه ذهنیت آرام دی فقط د دوه خلاف فعالیتونو د کنټرول لپاره د ټکنالوژي باندې د ټکنالوژي لاسره کنټرول راوړلو لپاره دوه غواړي دغه چاري تر سره کی چې هغه نه سفایروالونه دی هغه امپلیمنٹ کې او سنور چاري لارې چاري امپلیمنٹ کې بیا په دې وخت کې یو نیمه تخنیکی غلطیا یا میسنګ دوه کی هغه بیا د یو عادي کار نوم راوخلی د فایبر نوري نوم ورکی او کم چې بيخي مطلوب کار نه ده او هغه باندې بیا لاس پکار شي بیا هم ملت په مصیبت کې واچوي او هم ځانونه واچي ځکه کچې ته فایبر نوري خطه کوي یا دې ته ورته خبرې کوي معنا دا چې ته خپل اداره هم فلج کوي عوام خو دې هم فلج کړي دي ک تعلیم نه ک نور اشاره دي ک د بیان ازادي ده ک نور خې خبرې دي خو دې باندې کړي دي اوس راځي د ملت سره خپل اداره هم فلج کوي په دې خبره باندې باید یو ډیر پروفیشنل سټیټمنټ میډیا ته راغلی وي چې یار منګه د انټرنیټ د کنټرول لپاره دا قدمونه اخلو دغه چاري تر سره کو اوس بغیر لدی چې کمپلان گزاري وشي کومه خبره وشي کومه فائدې او تاوانونه لیست شي ملت ته چې موږ دا کار کوو یو په یو څوک راځي والی راځي د ولایت امرین او مربوطه کسان راغواړي وي چې بس ایس پی ان یا انټرنیټ سرویس پرووایډرانو ته وایي چې بس دا انټرنیټونه قطع کی کم چې د فایبر نوري سره استړاو نه لري نو دغه وجوهات دي چې دو د خپل کنټرول د ویری د بیرونی د عامه پوهاوی د ویری بیا دغه سي به بندوبار چارو باندې لاس پوری کی او نتیجه هم دو تخنی هم ملت تخمنی خنی تاسو وختي یادونه وکړه د موضوع کې لګه تخنیکی تشریح کوي چې فایبر نوري خطه کوي
ساده‌توب خو دا دی چې تاسې په موبایلونو په مخابراتي شبکو باندې دغه د پوینټ ټو پوینټ انټرنیټ یا همداراز دغه انټرنیټ د انتنون نه چې ورکول کیږي موبایلونو ته 2G 3G او اوس 4G ورته وایي د دې هم زیان دی. دا څه ډول پروسه ده که سړی وغواړي چې تشریح کړي خلکو ته چې دې ته څه زیان رسیږي؟ ځکه اوس خو خلک وایي چې موږ سیلولر نیټورک یا د شبکې نه یا د انتن نه اخیستی انټرنیټ کاروو، دې کې خو څه مشکل نشته دی. نوري فایبر دفترونو باندې قطع شوی دی. بالکل زه دا خبره یادوري وکړم چې دو په دفاترو باندې یوازې انټرنیټ قطع کړی دی، دو نوري فایبر نه دی قطع کړی. او د دې تخنیکی مسله دا ده چې موږ افغانستان په وچه کې چاپیر هیواد یو، عموما انټرنیټ معنا خدا نه ده چې کینی دي هغه پوخا په څیر د بم ورته کیدي یا د تبرګې په سره واخلي قطع دي. قطع معنا دا چې پارچاوي کی هغه ادارې ته دینه ورپری دي، پرووایډر یا کارون کې ته نه ورپری دي، دې ته قطع وایي. دغه غلط فهمي ده کنه چې ته ادارې باندې قطع کوي خو هغه انټرنیټ په هغه فایبر کې شلیږي، ماته د موبایل لای راځي، زه هاټ سپاټ لارې کولای شم د ادارې لپټاپ ته د انټرنیټ ورکم. نو دغه غلط فهمي دي دوسره. ګوري زه لک تخنیکی تشریح کوم بیا دې خبر سره راځم. افغانستان په وچه کې ګیر هیواد دی، د انټرنیټ مین کیبلونه په بهرونو کې غځیدلي دي. نو موږ هغه هیوادونه چې بهرونو سره ټچ دي هغه نه پوینټونه لرو، لکه د تورخم لارې د پاکستان له کراچۍ څخه لرو، همداسې حیرتان نه لرو، همداسې د نورو بندرونو 9 پوینټونو انټرنیټ افغانستان ته راځي. په دې کې لویه برخه د افغان ټیلیکام د دولتي بودیجه مصرف شوې ده د افغانستان د فایبر نوري رنګ کې. په دې کې افغان ریشم هم برخه اخیستې، په دې کې نورو کمپنیو په میلیونونو ډالر لګولې دي. وخت چې دا فایبر نوري کې ډیټا راشي، د نړۍ انټرنیټ راشي، نو له دغه نه مخابراتي شرکتونه استفاده کوي، بیا هغه موږ تاسو عوامو باندې خرڅوي. نو که دلته اوس تخنیکی لحاظ نه دا خبره کوو چې زه فایبر نوري قطع کوم، نو وروره تاسو چې قطع کوو دا په مخابراتي شرکت هم قطع شو، کم چې پوینټ ټو پوینټ کې درکې، کم چې سیلولر سیستم یا موبایلونو یا سیم کارتونو کې درکې. نو دلته اوس یو ان پروفیشنل کار کوي، په یو تعداد خلکو ته د انټرنیټ پریخه د مخابراتي شرکتونو په دې کې ګټه کوي. او زله دا ویره هم لرم چې چیرته دا لوډ په مخابراتي شرکتو لاړ شي، سپیډ به بیخي روشي، دا غو به دا کپاسټی نه وي د بینډویډ. بل خو نه دی په هغه چا چې ته فکر کوي چې دا فایبر نوري دی، په هغه د قطع کړه کم چې زور ټول د ملت نه وځي، کم چې زور د اداراتو نه وځي، د شخصي شرکتونو نه وځي. خلک انلاین تعلیمونه کوي، د قران زده کړې کوي، خلک بانکینګ سیستمونه په دې باندې رواني، خلک صرافي په دې باندې کوي، خلک په دې باندې شرکتونه لري، سیاحتي شرکتونه، یعنی ډیر زیات کار زموږ په دې برخه روان دی. او په بل طرف نه چې همدغه یو لختینه اوبر اغلی او مخابراتي شرکت ته ورغلي دي او هغه په خلکو تجارت خرڅي او تجارت جوړي، هغه بیا نه باندې فکر کوي چې هغه کومبل ټیکنالوژي ده. دلته یو غلط فهمي موجوده ده چې دو فکر کوي چې د سره ودو کنټرول ترلاسه کی او فحشا به کم کی، کم چې ناممکنه ده، کم چې اس د کار سره تړاو نه لري. نو سره هغه تخنیکی غلط فهمي ته وځي چې په یو مجلس کې په شفاهي ډول یو خبره کیږي بغیر لدی چې هغه تحلیل شي، بغیر لدی چې هغه ته پلان وشي، بغیر لدی چې په هغه فکر وشي، بغیر لدی چې دغه په شرایط وسنجول شي. راځي او سړی یو په یو ایسپیانو باندې دا ظلم کوي یا وړو کمپنیو باندې دا ظلم کوي، شروع دا سرویس ډاون کا ځکه ته زما د چتر لاندې فعالیت کوي او دا زما حکم دی، بس دا شی بند کا. دا سراسر د تجارت سره ظلم دی، دا د عوامو د حقوقو سره ظلم دی، یعنی دا په دې پیړۍ کې بیخي ناروا ظلم دی. څومره سیستم د افغانستان د انټرنیټ نوري فایبر سره نښته دی؟ تاسو ویل چې سوداګري نښته، صرافي نښته، زده کړه نښته، اقتصاد تقریبا نښته، خپل دوی ورسره نښته دي. بالکل اوس خو 360 درجه موږ د ټیکنالوژي نه یو قسم تاویو، کچېرته موږ ته ډیټا راځي یا موږ ډیټا جنریټ کوو د یو ادارې په توګه، د یو هیواد په توګه، د یو ملت په توګه، دا ټول په انټرنیټ استواره ده. بیخي چې ساده هم کې انټرنیټ یو طرف تم کې موږ چې اوس نړیوال زنګونه کوو، کالز کوو، هغه په وی او آی پی باندې دی، هغه په فایبر نوري باندې چلیږي. یا په افغانستان کې لری سیمې چې دی د کال په وخت کې وی او آی پی مخابراتي شرکتونه استعمالي
چې هغه د بیک بون باندې سوار دي او دین علاوه زمونږ دا چون تعداد ډیر دی نړۍ پرمختللې دا اوس هوادونه په دې چټیو په ورقو په اسونو په دې شنو نه کنټرولېږي په پوسټ باکسونو باندې نه کنټرولېږي ټوله مسله کاغه بانکینګ دی کاغه ایجوکیشنل سیستم دی کاغه زمونږ MIS دي کاغه زمونږ پاسپورتونه دي برقي تذکری دي کاغه زمونږ د ګمرکات او عواید دي مالی وزارت سره چې دي ګمرکات په انټرنیټ وصل دي کاغه زمونږ طبي سېکټر د چې ډیر وخت کې ریسرچ ضرورت لري خو مثال ګوري په کورونا کې چې کله انټرنیټ موجود خلک بار وخت خبرېدل چې کومه دوا او استعمال شي کومه فائدہ کوي کومه تاوان کوي یعنی موږ ژوند یو نه پریکړو نه اګنور کیدونکې برخه ده او دینه بغیر موږ نشو کولای چې سا واخلو او کوو نو هغه به د شمالي کوریا غوندې وضعیت کم چې الته خلک د مرګ په بیه غواړي لغه خاورې نه ووزي نه د خاورې احترام زړه کې لري نه د باچا احترام زړه کې لري نه د ژوند کولو اراده لري که اعدام کېږي هم خپل کوشش کوي چې له هغې خاورې ووځي نو که خپله ځان ایزولیټ کوو نو دا به ډېر لوی ظلم وي د داسې یو ملت لپاره چې ډېر پرمختګ یې کړلی ډېره سرمایه ګزاري یې کړې ده تر ډېره تر ګاونډیو هېوادونو سره په ټکنالوژۍ کې ټکر کې و یو وخت کې او اوس په زور یې راوړي په قفس کې ګیر کوي صحیح عبیدي صاحب کلن راته ووایاست نور بحث هم راټولو فکر نه کوئ چې ټولې دنیا طالبانو سره ډېرو مسایلو باندې ګوتې ماتوي مګر یو ډول دا ورسره منلې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په نامه باندې چې تاسې هر څومره بندیزونه سنسرشپ هر څه رامنځته کوئ څوک وهئ ټکوئ ګرفتاروئ وړئ وژنئ کله انټرنیټ بندوئ کله د فیسبوک د بندولو ګواښ کوئ کله د یو شي کله د بل شي د تلویزیوني رسنیو د بندولو ګواښونه وشو هغه د یو شي ولایتونو ته لړۍ رسېدلې ده فکر نه کوئ چې نړۍ د دوی سره د دوی په اصطلاح باندې د رسنیو په اسلامي چوکاټ کې دغسې بنده ازادي منلې ده او اجازه یې ورکړې ده ځکه تر اوسه پورې خو ما داسې جدي بندیز یا غږ د افغانستان د بیان د ازادۍ په رابطه باندې له نړیوالو ادرسونو نه دی اورېدلی شینواري صاحب زه فکر کوم چې نړیوال نهادونه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي دوی هر اونۍ تاسو ګورئ اواز پورته کوي مثلا نن CPG اعلامیه ورکړه موږ اعلامیه درلوده RSF هم اعلامیه ورکړه او ورته نور ادارې به دغه اعلامیه ورکوي او دغه خپل غبرګون بښیي په نړیواله کچه تاسو مخکې ما وخت پیدا نشو چې ورته اشاره وکړم دغه طالبان اوس چې د انټرنیټ شای نیولې چې انټرنیټ محدود کړي دلیل یې دا دی چې د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده په نړیوال کچه تاسو چې وګورئ هر اونۍ یو ریسرچ خپرېږي یو کنفرانس جوړېږي ډیاسپورا ډېره فعاله شوې ده نړیوال سټیجونه ډېر فعال شوي دي کنفرانسونه زیات شوي دي طالبان دغه نه ویره لري ځکه چې طالبان فکر کوي چې دغه اطلاعات خو د کور دننه دو سره شریکېږي او دغه ویره له وجې دوی محدودیتونه فشارونه زیاتوي چې دغه کنټرول کړي او زه فکر کوم دا ممکنه ده دا نه کنټرولېږي ځکه چې دا یو سیستم دی دغه سیستم فعال دی او حرکت کې دی که دوی هر څونه هڅه وکړي چې دغه سیستم باندې محدودیت وضع کړي او سیستم کمزوری کړي یا یو د سیستم یو برخه وتړي نور لارې شته چې دغه سیستم فعال پاتې کیږي نو زه فکر کوم چې برعکس فشارونه زیات دي ګواښونه زیات دي خو طالبان سره څه وشي طالبان هیڅ ډیل نه کوي طالبان هیڅ د نړیوالو خبر هم نه مني مثلا په سیاسي برخه کې کوم فشار ته تر اوسه دوی توجه کړي چې بیا بیان ازادي چې د بشري حقوقو یو برخه ده هغه ته پاملرنه وکړي دوی د نجومو د زده کړې په اړه چې یو انساني حق دی هغه ورنه اخیستی دوی هغه د انسان هغه اساسي حقوق یا هغه ابتدایي حقوق چې یو انسان په ټولنه کې ولري هغه ورنه اخیستی ښځه درس نشي ویلی ښځه مکتب ته نشي تللی پارک ته نشي تللی بهر نشي وتلی د محرم پرته نشي وتلی هلکان پارکونو ته نشي تللی بله په لسګونه نور محدودیتونه دا څه معنا لري دا په دې معنا ده چې طالبان هغه ډېر ابتدایي حقوق چې د یو وګړي حق دی هغه ورڅخه اخیستی په دغسې وضعیت کې د خلکو کرکه او د خلکو ویره ورځ تر بلې زیاتېږي او همدا دلیل دی چې بهر کې فعالیتونه زیات شوي هر ورځ د خلکو مراجعه
بهر کې افغانانو ته یا ډیاسپورا ته یا کوم نهادونه چې بهر کې فعال دي دغه د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. مثلا یو بیلګه درته وایم، ما د یو رسنۍ د مسول سره تیرونه خبرې کولې. دوی ویل چې موږ یو خبرونه لرو، یو ساته خبرونه ده، لایف خبرونه سټلایټ کې 4000 زنګونه دوته راځي، 4000 زنګ په حال کې چې افغانستان کې د یو رسنۍ مسول پاتې شوی، الته یو د غټ رسنۍ مسول مو په یو ساته خبرونه کې دونه زنګونه ورته نه راتلل کنه. دا په دې معنی ده چې ولس تر دې حده پورې کرکه لري د اوسني واکمنانو څخه او دغه فشارونه چې ورسره بل زیاتېږي. د دې ترڅنګ امیدوارم چې غوښب د اخیسته وي. د دې ترڅنګ زه دوه نورو ټکو ته اشاره کوم چې زنو ټکو ته باسه اشاره وکړه. دغه محدودیتونه د رواني لحاظه د خلکو ترمنځ ناامیدي زیاتوي او دا ناامیدي چې زیاته شي دا د فشاري د رواني فشارونو د زیاتوالی لامل کیږي. او تاسو پیږئ منټل هیلث یا رواني ناروغي په افغانستان کې یو جدي ناروغي ده. اوس دلیل دا دی چې ورځ تر بلې دغه د فشارونو له امله د خلکو ترمنځ ناامیدي زیاتېږي او دا اضطراب زیاتوي او په نهایت کې رواني ستونزې زیاتوي. د انساني او امنیتي لاړخه مثلا تاسو ښه بیلګه دغه د کونړ زلزله وشو، دغه همغږي چا وکړه؟ دغه مرستې څنګه راټولې شوې؟ دغه همغږیو کې تر ټولو لوی رول رسنۍ ولوبولو. بالکل. او مرسته د کونړ خلکو ته ورسېده او اوسم دغه عمده نقش او عمده رول رسنۍ لوبي. مثلا د انساني اړخه تاسو د انسانانو مثلا که یو خدای نخواسته دغه څه وفات افغانستان باندې راځي یا مثلا یو ستونزه رامنځته کیږي، دوی څنګه همغږي کوي؟ یو وزنای لاره دا رسنۍ دی، بیا انټرنیټ چې بیا سوشل میډیا د انټرنیټ یو برخه ده کنه، د آموزشي اړخه یا ښوونیز اړخه کنه. اوس په لسګونه برنامې دي چې ځوانانو ته بهر کې زده کړې ورکوي یا مثلا دوی آنلاین زده کړې کوي، هم نجونې هم هلکان. دغه دروازه د ځوانانو په وړاندې دوی تړي. د دې ترڅنګ مثلا اوس خو هر ورځ مثلا ټکنالوژي اثر ده کنه، پانتونونو کې مثلا دانش تولیديږي یا کوم مقاله چې د افغانستان په اړه خبريږي یا کتابونه چې لیکل کیږي، دغه د نړۍ سره د افغانستان اړیکې یا مثلا د تحصیلي بنسټونو اړیکې یا د ځوانانو اړیکې دم پرې کیږي. یعنی د خوانیز اړخم ځوانانو ته لوی ضربه ده کچېره دغه کار عملي کیږي. د اقتصادي اړخ مخکې یادونه وشو، اوس خو آنلاین تجارت دغه آخري جمله مې ده، آنلاین تجارت ډېره وده کړې په نړۍ کې او اکثرا ځوانان آنلاین تجارت ته مخه کړي او دا د عاید یو منبع ده ځوانانو ته. دا خو آنلاین تجارت هم لوی ضربه ویني او کومه سرمایه گذاري چې اوس عملا کوم تاجران چې په افغانستان کې بوخت دي او فعالیت کوي، دوی مغه تجارت بهر ته باسي. نو آنلاین تجارت چې وتړل شي او د دوی د کار یو برخه فلج شي، نو دوی مجبور دي چې هغه اوسنی تاجران هم چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي هغه خپل سرمایه د افغانستان څخه بهر وباسي. او د اطلاعات او د لاسرسي لارښه خو مخکې مې خبرې وکړې چې د ولس حق دی چې ورته ورکړي او دا محدودیت چې وضع کیږي د خلکو هغه اساسي حق چې اطلاعات ته لاسرسی دی هغه ورڅخه اخیستل. ډیر مننه. باسط صاحب زه به تاسو نه لاندې جواب واخلم. دا څو ورځې که پام هم کړی تاسو په دې اندېښنو وغږېدئ چې طالبان به اخلاقي فساد دا نور شیانو کنټرول دا هر څه ارادي ولري، هغه بیله خبره ده. خو دا څو ورځې دغه طالبانو د خوا نه هم دغه ګنګوسې خپرېږي چې ګواکې موږ به یو وارې انټرنیټ چاڼ کوو د افغانستان، ګورو چې چاته انټرنیټ زی او هغه انټرنیټ نه څه ډول استفاده کیږي، د استفادې کنټرول بکو. یو بل دا چې خلک هم ډارېدلي دي او طالبان هم یو ډول ډارولي چې داسې
شمیرې یا انټرنیټ امکانات به ځینې سوداګرو یا ځینې خاصو خلکو ته دغه کې چې بیا به د هغې کې به یو طالب سیستم ناست وي او هغه به د خلکو اړیکې د هر څه کنټرولوي نو یو سانسور شوي انټرنیټي خدمات به خلکو سره له اوسه دا یره ده چې ګنې زموږ په موبایل کې به یو طالب د انټرنیټ له لارې راننوتی زما موبایل به څاري واټساپ به مې څاري فیسبوک به مې څاري هر ځای به مې څاري چې زه څه شی کوم څومره د طالبانو دا خوب چې کوي لري رښتیا کیدی شي او څومره خلک نه باید وډار شي د دوی د دې اقداماتونه ګوره داسې تخنیکی کپاسټي یا وړتیا موجوده نه ده چې دوی دغسې یو کار وکړي کم چې فعلا شروع کړي دغه یو دقیقاني کار وکړي یا غون انټرنیټ بندي یا به په عوامو باندې انټرنیټ خوشي کوي خو د یو مسؤل ادارې په توګه د هغې کنټرول هم اخلي د غیر اخلاقي سایټونو یا د نورو برخو کنټرول چې اوس هم لري لکه مخابراتي اړیکې د څارلی شي زموږ تاسې میسیجونه څارلی شي هغه خو به لري ځکه هغه انفراسټرکچر د دو لاس کې دی هغه چت د دو تر لاندې د واک لاندې دی نو هغه خو کولی شي لږ ډېر خو په انټرنیټي دنیا باندې دومره کنټرول نشي کولی کم چې دوی خوبونه ګوري یا اراده لري دوه لارې دي د انټرنیټ د کنټرول یو خو دا چې کم فکر چې کېږي چې کچېرې څوک جواز ولري هغې ته د واټساپ اجازه ورشي او د موبایل اجازه ورشي دا د کوریا موډل دی کم چې نړۍ کې تر ټولو منفور موډل دی څوک یې نه خوښوي د کوریا خلک حتی هغې ځای د وتلو ارادې لري او نړۍ یو په ډېره منفي ورته ګوري او موږ تاسې د خدای هغې حالت ته کله هم نه رسوي دوم موډل دا دی چې ته خدمات ورکوي خپل ملت ته څومره چې د کنټرول زړه دی هغه کوي خو په بدل کې ته خپل بدیلونه ورکوي لکه ایران چې دا کار کوي انټرنیټ ښه تیز سپیډ کې په ایران کې چلیږي د هر اپلیکیشن لپاره خپل بدیل لري چین دغسې لري د واټساپ لپاره خپل بدیل لري روسیا دغسې موډل مخ ته وړي یو نوع هیوادونه دي لکه پاکستان هندوستان دو بیا خپل انټرنیټي امنیتي ګروپونه لري خاصې ادارې لري چې عوامو ته سهولت هم ورکړی او عین وخت کې د عوامو کنټرول هم کوي نو ته د یوې ادارې په توګه د دې مسؤل یې چې د خپلو عوامو کنټرول وکړي دا په دې معنا ده چې زه فزیکي امنیت نشم نیولای نو فلهذا دا ټول انسانان وژنم چې بیغمه شي ځکه زه امنیت نشم نیولای د کته انټرنیټ قطع کوي دغسې مثال لري په انټرنیټي دنیا کې بلکې ته مسؤل یې چې خدمات پرېږدي ملت ته او څومره چې کولی شي څومره وړتیا چې لري خپل کنټرول پې وکړي نر غوندې وکړه په دې کې څوک اعتراض نه لري خو دغه د کنټرول وړتیا چې دا د زده کړې نه راځي دا د ریسرچ سنټر نه راځي دا د تعلیمونو نه راځي دا د پی ایچ ډیانو د ماسټریو نه لاسته راځي کوم چې په افغانستان کې بیخي صفر حالت کې دي د ټکنالوژي فعلا وضعیت چې دی یوازې د پی ایچ ډي په اعلانولو باندې ته نشي کولی چې دا کنټرول ترلاسه کړي یوازې په یو بلډینګ باندې د ناسا نوم لیکلو نه هغه نه ناسا کیږي کوم چې دوی اوس کار شروع کړی چې موږ پی ایچ ډي شروع کوو په هغې باندې نه کیږي بلکې یو واقعي د 21مې پیړۍ د واقعیت هضمول پکار دي تعلیمي سیسټمونه یا تعلیمي سټرکچر قوي کول پکار دي د عوامو خبرې ته غوږ ایښودل پکار دي او نړۍ سټنډرډ سره ځان برابرول پکار دي ځکه ټوله ټکنالوژي ته خپله نشي جوړولی څه به د یو نه اخلي څه به د بل نه اخلي څه به خپله کوي نو دې لپاره ته رسمیاتو ته ضرورت لري هغه بیا ما خبره دي چې ته به هغه انساني حقوق مراعات کوي تر څو د نړۍ سټنډرډ ته برابر شي صحیح د طالبانو په حکومت کې ځینې متخصص کسان مي د هغوی مسؤلیت څه جوړیږي چې د دغې مسلې په حلولو کې یا د بیرته راګرځولو کې یا طالبانو ته خپله څومره امکان شته چې د دې خپلې فیصلې نه بیرته راوګرځي اوس وخت کې کني بیا به وروسته ورنه وخت تېري دا یو لوی کنفلیکټ جوړ شوی متخصص ادارې چې د فعلا خبر نه دي مخابرات وزارت زما د معلوماتو په اساس اترا اداره ده او ورسره د افغان ټیلیکام چې هغه هم د دې چتر لاندې راځي دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی راغلی کوم پروسیجر نه دی معلوم یو په یو د قندهار د مجلس نه بعد د عمل شروع شوی دی کوم چې اوس متخصصینو ته هم سخته ده چې دا کور کړي که چېرته اوس دا پروسه سټاپ کوي هغو د خپلو د دلو په اصطلاح د امیر خلاف راځي
کای مخ ته وړي په دې شکل خو مخ ته نه زی دا ډیر غلط کار دی نو د پروفیشنالیزم د نشوالي لوجه داسې یو سخت کنفلیکټ جوړ کړی دی چې درد به یوازې ملت ګوري کاروبار به د افغان خرابېږي رزق به زمونږ په افغانانو خرابېږي زور به زمونږ افغانان ګوري زده کړې به زمونږ په افغانانو خرابېږي ملت نه زور وځي د جاهلانه او غیر پروفیشنل پریکړو لوجه او دا ډېر د درد ځای دی کم از کم چې هغه کم ماتو ګډ پروفیشنل ادارې دي د هغې له ترونه دا کار شوی وی کم چې پخوا پې باسونه شوي ول ما یادواري کړې ده چې د 10 میلیونو ډالرو پروژه منظوره شوې وه د فایبر نوري یو پالیسي جوړه شوې وه هلته یو څه دغه افغانان هم شته دی بااحساسه چې هغه د دې کار لږ چینلایز کول او لږ په صحیح طریقه کولو ارادې لري خو هغې ته څوک زور غوږ نه ږدي یوازې زور حاکمه دی په شفاهي توګه باندې راځي او په خلکو انټرنیټ قطع کوي چې دا ډېر بد عواقب لري په اقتصادي لحاظ په روحي لحاظ دلته د ملګري یادواري وکړه د مېلمه یادواري وکړه چې په روحي لحاظ هم دا یو لویه شکنجه ده چې یو نسل د ټکنالوژۍ سره مخ ته یو ته یو دم ته قطع کوي نو دا یو لوی درد دی. ډېره مننه. دا د بیان ازادي دې لپاره ورکول کېږي چې د خلکو بغض ډېر دغه شي په تشدد باندې وانه وړي که انتقادي نو انتقاد وکړي چې عمل ته د موضوع حل شي بل سړی اقدام وکړي. عبیدي صاحب دا انټرنیټ ته لاسرسی چې دی 2010 کال نه فکر کوم وروسته ملګرو ملتونو د انسان په دغه د اوبو جامو او خوړو غوندې په لومړنیو اړتیاو کې حساب کې انټرنیټ ته لاسرسی بیا هغې نه وروسته په نوره نړۍ کې انټرنیټ رسونې اقدامات هم شروع شو خو افغانستان کې متاسفانه د نړیوالو د خوا نه بلکې د حکومت لخوا دغه لړۍ په چټکېدو شوه. څه فکر کوئ نیپال کې همدغه د انټرنیټ بندولو څه غوبل جوړ که فکر کوئ پرله پسې د خلکو په خوله لاس ایښودل د خلکو په موبایل لاس ایښودل د خلکو په انټرنیټ لاس ایښودل د خلکو په جیب باندې لاس ایښودل د خلکو په شا باندې لاس ایښودل د خلکو په غوږونو باندې لاس ایښودل دا به څومره تاوان وکړي په سترګو باندې لاس ایښودل عواقب به څه خبرداری ستاسو څه دی طالبانو ته؟ زه خو فکر کوم شینواري صاحب تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. اول دا چې کله چې یو وګړی یو ستونزه ګوري یا مثلا حداقل یو موضوع په اړه غواړي خپل نظر ورکړي کله چې راځي د رسنیو سره مرکه کوي یا مثلا خپل سوشل میډیا کې څه لیکي یا یو ویډیو پوسټوي حداقل دغه موضوع د زړه نه وځي ایزه دغه مسله ما ور باندې نیوکه درلودله یا مثلا یې مؤاخذه اخیستل شوی و یا مثلا دغه ستونزه مې لیدلې و هغه خپل اواز مې اوچت دغه خبره خپل زړه نه وباسي او که چیرې دا خبره خپل زړه کې پاتې شي او د اواز چوپ شي د قلم ورڅخه واخیستل شي دی حداقل ونشي کولی څه ولیکي د ده نه هغه څه وایي هغه درد چې په زړه کې لري هغه زمینه ورته مساعده نه شي چې حداقل هغه خپل درد وایي دغه ورځ تر بلې دغه مسله عقدې ته تبدیلیږي او کله چې عقدې ته تبدیل شو عقدمن کس بیا ډېر بد رقم برخورد کوي او د عقدې مخه نیول ناممکن کار دی او زه په دې باور یم چې دغه محدودیتونه چې اوسني واکمنان وضع کوي بالاخره به ګڼ شمېر وګړي عقدمن شي او د عقدې پر اساس به د واکمن ادارې په وړاندې دوی درېږي او دا ځای د نشاني چې دغه محدودیتونه دغه فشارونه او دغه درد چې ولس ته ورکړ شوی دغه درد به ولس بیرته د طالبانو څخه اخلي او طالب به ډېر سخت تاوان ورکوي په دغه دردونه چې ولس ته ورکړي او ولس به بیا هم هغه آخري ټکی مې همدا دی چې د عقدې کنټرول بیا ناممکنه دی یعنی تاسو نشئ کولی چې په اجتماعي ژوند کې یو انسان چې عقدمن کېږي وغواړي چې هغه حداقل هغه ته غوږ کېنږدي د هغه خبرې وانه اوري هغه ډېر بد چلند درسره کوي او موږ اجتماعي برخوردونو کې ورته انسانان لیدلي دي نو تاسو دا د ولس په کچه وګورئ د ټول افغانستان په کچه وګورئ او دغه عقدې چې زیاتې شي نو تاسو فکر وکړئ چې ولس به د اوسني واکمنانو په وړاندې څه ډول غبرګون ښیي. ډېره زیاته مننه کور ودان خدای مو راوله.